بهادر د مغلخیلو کلي اوسېدونکی یم. په تېره ورځ جنګ کې چې و هغه 2 کسان او 1 زنانه دا مړه شوي وو که نه. او په د نن جنګ د معلومات نه لرو، سخي ته څوک نسي تللی، دی ډېر زیات توپونه رسي، خلک کډه شوي دي ټول. نو نن معلومات کېږي نه چې څومره تلفات اوښتې وي، هغه خدای علیم دی. نوره پته موږ ته نه لګېږي، مشکل زیات و، توپونه ډېر وو، سخي ته څوک تللی نشي، هېڅ معلومات نشته. زما نوم احمد قاسم دی، د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ د مغلخیلو کلي کې فعلا اوسېږم. اصل کې مو کور په سټیون کې و، خو اوس مو هجرت کړی دی دغې منطقې ته. دلته ډېر جنګونه یا بریدونه پاکستان طرف نه موږ نه شروع دي چې غاټه سکیله سلو په موږ استعمالیږي. ټولو خلکو کاډې کړي دي، نږدې څومره ساحې کلي بریښي، دغو کې صرف په کور کې یو کس پاتې دی، نوره ټول د دغې منطقې نه وتلي دي. نو دلته ملکي خلکو ته ځاني مالي زیانونه ډېر اوښتي دي. خلکو کورونه ړنګ شول، مکتبونه وسوځېدل او ملکي خلک شهیدان شول، همدغه شی زخمیان شول. نو موږ دغه منطقه ډېره مشکلو سره مخ دی. نو موږ اوس نړیوالو نه یا د خلکو نه دغه کومک غواړو چې موږ سره مالي مرستې وشي او دغې منطقې ته ځنونه ورسوي. او د موږ خلک ډېرو مشکلو سره مخ دي او د نورو هیوادونو په تمه دي چې موږ سره څوک څه کوي او که نه یې کوي. نو موږ دا منطقه ټوله خالي ده، ډېرو مشکلو سره مخ دی. نو زه ګل ولی یم، د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ مغلخیلو بر کلي اوسېدونکی یم. چې دا 3 ورځې کېږي چې جنګ دی، ډېر شدید جنګ دی. مونږ اسلامي امارت هېڅکله دوی خونې پناه نه دي کړي، نظامي ځواکونو پستي ولي. دوی په ځواب کې ملکي خلکو کورونه ولي، ډېر کورونه ویشتي دي او مالي ځاني توان یې رسولی دی، خلکو ملونه ویشتي دي. په داخل میدان کې د میدان خوب شو ته ونونه رغولي دي، دوی کډه شوي دي، خوست مرکز ته لور دي. نو اسلامي امارت هېڅکله دوی خونې شخصي منطقې نه دي ویشتي، نظامي ځواکونو پستي ولي. دوی په ځواب کې موږ شخصي کورونه ولي چې ملکي ځاني توان یې رسولی دی. ولی ګل ګلاب یم. دغه سخي کې توغندی لګېدلی، داسې ډېرو سخو کې توغندي لګېدل دي. حالات ډېر شدید دي، هم خلکو ته ډېر په تکلیف دی. له کورو کډې وتلي، یو نفر یې کورو کې پاتې، نور مالونه هر څه ته زیان رسېدلی دی. نو موږ دا هیله دی چې جګړه ودرېږي، موږ بیړنۍ مرستې ته اړتیا لرو. زخمیانو مړو پته نه لګېږي، ځنه مړي زخمیان څومره شوي وي نو دغه معلومات نه کېږي. ځنه امبولانسونه له خوست سره ډېر غولي دي، ورې دې رسي نور پته نه لګېږي.